لیاقت میجر د دې لړۍ یو بل مسافر لیاقت علي خان دی، څوک چې په فلمي نړۍ کې د لیاقت میجر په نوم پیژندلی شي. د لیاقت میجر تعلق د نوشیره کالا سره و. دې کال 1940 کې هستم خان کره زیږېدلی و. د لیاقت میجر د وړوکوالي ملګری خورشید ابن لبید وایي چې لیاقت میجر تر 10 جماعته رسالپور کې سبق ویلی او ایډورډز کالج پېښور نه یې د بي اے ډګري هم ترلاسه کړې وه. هغه دا هم وویل چې د کمیشن امتحان کې د کامیابۍ وروستو پاک فوج کې برتي شوی و، نو ځکه خو د لیاقت میجر په نامه مشهور و. خو ولې د ټریننګ دوران یې دغې نوکرۍ ته په مخه ښه وویل. له دې وروستو د پخواني وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو په دور کې تحصیلدار برتي شو، خو د فلمونو شوق په دومره حاوي و چې تحصیلداري ورته هم پرېښودله او په باقاعده توګه یې د فلمي سفر آغاز وکړو. لیاقت میجر د 300 نه زیات پښتو فلمونو کې طنزمزه او سنجیده ځانګړي کردارونه ادا کړي دي. د ده په مشهورو فلمونو او سټیج ډرامو کې دیدن، خان دهقان، یوسف خان شیربانو، لیلا مجنون، ادم خان درخانی، اوربل، خانه بدوش، علاقه غیر او در خیبر نه علاوه یو شمیر فلمونه نور هم شامل دي. د پښتو فلمونو سره سره لیاقت میجر په اردو فلمونو کې هم مختلف کردارونه لوبولی دي. د بدر منیر او آصف خان ډېر نږدې ملګری او همکار و. په فلم اوربل کې د مزاحیه کردار ادا کولو وروستو د طنز و مزاح کردارونه د ده پیژندګلي جوړه شوه. د لیاقت میجر په مزاحیه کردارونو کې سنتیز کلندر کردار ډېر مقبولیت موندلی و او یو وخت داسې هم و چې په کوم فلم کې به د لیاقت میجر رول نه و نو هغه فلم به کامیابي نه ترلاسه کوله. د مولانا طارق جمیل سره د قربت وروستو لیاقت میجر فلمي نړۍ ته په مخه ښه وویل او باقي ژوند یې دعوت تبلیغ ته وقف کړو. د تبلیغ دوران یې د ملک دننه او بهر سفرونه وکړل. لیاقت میجر د جون په 23 نیټه کال 2019 کې د فاني دنیا نه کوچ وکړو او په پلارنۍ سیمه نوښار کې خاورو ته وسپارلی شو.